بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الاستبطاء یو محترم ورور پوښتنه کوي چې که چیرې منفرد یا امام په لمانځه کې هغه که فرض لمونځ وي او که سنت او که نفل وي، که په صورتو کې تقدیم او تاخیر وکړي، یعنی مثلا په اول رکعت کې قل اعوذ برب الناس ووایي او په دویم رکعت کې بیا قل اعوذ برب الفلق ووایي، آیا یو خو دغه عمل د شریعت مقدسه د نظره څه حکم لري؟ او دویم دا چې سجده سهو سته او که نسته ورباندې. دریم دا چې دغه لمونځ ثانیا دویم وار بیا اعاده غواړي او که نه. بینو بالکتاب تؤجروا بالثواب. حامدا و مصلیا الابتاء بتوفیق الله تعالی. د دغه محترم ورور په جواب کې باید موږ ووایو چې په دغه مسئله کې دوه احتماله دي، دوه صورته لري دا مسئله. اول احتمال، اول صورت دا دی چې که چیرې تقدیم او تاخیر په لمانځه کې د صورتو دا سهون سوی وي، په دغه صورت کې د دغه سړي لمونځ صحیح دی بې له کراهته او ګناه هم نسته ورباندې، خو لیکن او اعاده هم نه غواړي. دویم صورت دا دی که چیرې دغه تقدیم او تاخیر د صورتو په لمانځه کې قصدن او عمدن دی وکړي، په دغه صورت کې بیا دا عمل په شریعت مقدسه کې مکروه تحریمی دی او دغه سړی ګناهګار دی، خو لیکن سجده سهو ورباندې نسته او لمونځ یې هم دوم وار بیا اعاده نه غواړي. یو تنبیه: په لمانځه کې د صورتو په تقدیم او تاخیر کې امام او منفرد، فرض، واجب، سنت او نفل دا فرق نه لري. په دغه دوم صورت کې چې عمدن تقدیم او تاخیر د صورتو وکړي، په دغه صورت کې اعاده نسته. وجه دا ده، وجه د عدم اعاده په دغه صورت کې هغه دا ده چې اعاده د لمانځه په ترک د هغه واجب سره لازمیږي چې هغه واجب په صلب کې د لمانځه وي. هر واجب چې د لمانځه په صلب کې وي دغه په ترک سره بیا سجده سهو واجبېږي، او ترتیب د صورتو دا واجب د تلاوت او د قرائت دی. د دغه مسئلې لپاره موږ کتب حنفیه دغه یو څو راجمع کړي. اول دارت مختار جلد اول صفحه 540 مطبعه مکتبة البشرى. دویم فقه الحنفي في ثوب الجديد جلد اول صفحه 210 مكتبه اعزازيه. دریم بحر الرائق جلد دوم صفحه 115 مكتبه دار الكتب الشرعيه والادبيه. څلورم تجنيس والمزيد لصاحب الهدايه جلد دوم صفحه 142 مكتبه اداره القرآن والعلوم. پنځم حاشيه التحتاوي صفحه 480 مكتبه محمديه. شپږم کفایة المفتي جلد 4 صفحه 490 مكتبه اداره الفاروق کراچی. اوم فتاوای حقانیه جلد 4 صفحه 294 مكتبه دار الاشاعه کراچی. اتم فتاوای عثمانیه جلد اول صفحه 409 مكتبه معارف القرآن کراچی. نم فتاوای محمودیه جلد اوم صفحه 101 مكتبه اداره الفاروق کراچی. لسم فتاوای رحیمیه جلد 5 صفحه 143 مكتبه دار الاشاعه کراچی. والله اعلم بالصواب. كتب هذه المسألة مولوي محمد موسى الروحاني ومولوي محمد أكرم ذاكر ومولوي حمد الله حامد متخصصين جامعة قیومیه. په پای کې یو عرض هغه ده چې زموږ د مدرسې یا زموږ د دارالابتاء هغه اسباب کمپیوټران هغه څه عوارض په الحال موجود دي، که چیرې دغه عوارض پورته سي ان شاء الله العزیز بیا به ستاسو په خدمت کې دغه مسائل د لیکلو او د کتابت په بڼه ان شاء الله العزیز وړاندې سي. والسلام.